نیمه شپه ده پېښور دی ناصر باغ دی داسې کور نشته چې بل پکې څراغ دی زه څه غواړمه په زړه کې مې یو داغ دی زه له چا پوښتنه وکړمه چې دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله نیمه شپه ده پېښور دی بې حسي ده نیمه شپه ده پېښور دی بې حسي ده لاس مې نه رسي و چاته بې وسي ده د پښتون سړي نیستي ده بې کسي ده او زه له چا پوښتنه وکړمه چې دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله نیمه شپه ده پېښور دی لارې ورکې پورته کېږي په فضا کې بوی د کرکې یو ځل بیا دلته دود شوې زړې سپکې زه له چا پوښتنه وکړمه چې دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله نیمه شپه ده پېښور دی بدل ښار دی بې پښتو دی پنجابي پکې واکدار دی او تر چاپېره د مرګي بالا حصار دی زه له چا پوښتنه وکړمه چې دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله چې د چا په پېښور کې شپه په سر شي خود به وایي تهمتي کلی دې بر شي چېرته لاړ شي سړی چاله په ناز ورشي او له چا پوښتنه وکړي چې هم دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله خدای خبر چې هغه سترګې هغه اور وي اوس به هم ورپکې پاتې هغه زور وي او لا به هم د ټول جهان د سترګو مور وي خو یو چا راته ویلي چې هم دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله هغه زوړ مصور چېرته دی چې راشي د شنو سترګو په تصویر باندې لګیا شي او حیران ورته بیا ټوله دنیا شي لا خو اوس هم خلک وایي چې هم دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله دا بل ډېر مزدار دی دا ډېر په خبر وری دا دنیا مینه تل پر خپل بازار وي دا زمونږ په سترګو نه پر کاروبار وي چې اړتیا وي زمونږ هر تصویر شاهکار وي ولې اوس پوښتنه څوک نه کړي چې دلته چېرته اوسي د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله پنجاب وایي چې دا شنې آب چشمانې دا په هره پیمانه باندې افغانې زر وځي لکه دا نورې کډوالانې وایي پېښور د افغانانو وطن نه دی ځي به بره د افغان وطن بلبله سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله خان زمان کاکړ صاحب دا نظم ډېر پخوا لیکلی و ما ترې څو ځله اورېدلی و دا ما په خپل دغه ترشي پروګرام کې ریکارډ کړی هم و خو بیا زما ایډیټر ما ته ووایي چې یو خو دا پروګرام ډېر غټ شو او بل دا نظم دومره ښه دی چې باید ځان له بیا ریکارډ شي د سره او دا د پاکستان نه د افغانانو کډوالي چې د بیرته روان دي دا په هغې حالاتو باندې دا نظم
تشه شاعري نه ده، تش یو پیغام نه دی، تش د ابلاغ یو ذریعه نه ده، تخیل او وجدان نه دی، دا یو مکمله تبصره ده، دا یو مکمل رپورټ دی، دا یو مکمله څېړنه ده، دا یو مکمله منظرکشي ده. که څه هم دا نظم ما مخکې څو ځله اورېدلی و خو ما ته رایاد شو. خان زمان کاکړ صاحب زموږ دوست دی، ډېر نوموړی افغان پښتون سیاستمدار دی، شاعر دی، او په ځانګړې توګه د زلمي کل چې کوم هغه روزنه کوي، سیاسي روزنه کوي، دا د ستاینې وړ ده. ما ورته ټلیفون وکړو چې کاکړ صاحب دا نظم زه غواړم چې ستا نه اجازه اخلم چې په خپل پروګرام کې ووایم. نو هغه په خندا هم شو، راته وویل چې څه لیونۍ خبرې کوي، د اجازت څه ضرورت دی، وایه. نو زه نور څه نه وایم. دا نظم په خپله تبصره هم ده، تجزیه هم ده، تاریخ هم دی، د دې وطن د دې غمیزې ساند هم ده، مرثیه هم ده، او پښتون وطن ته، پښتون زلمي ته، پښتون کل ته، پښتون قام ته شاید یو پیغور هم دی، یو پیغام هم دی، یو خبر هم دی. زه پې نور څه نه وایم. زه رحمان بندر یم، دا بی کاسټ دی.